ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوي دا سره لکه ګلونه دي کله څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د سپیشلی خدای په سپیشلی نامه د لغمان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نن شپې خبری ټولګي ته ښه راغلاست. نن پنځشنبه د 1415 هجري شمسي کال د اسد ازمري د میاشتې 15مه نیټه ده. تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د خبرونو لیدونکي وئ. اوس تاسو پام د لغمان د ملي ټلویزیون د خبرونو لیدو ته راګرځو، خو په سر کې هم پام وکړئ خبرونو ته. زه زین الدین حق یارم. بسم الله الرحمن الرحیم. د قرغۍ ولسوالۍ د بیرو ځنګل څخه د اقتصادي استفادې په اړه ناسته ترسره شوه. د لغمان ولایت مقام د اقتصاد او کرنې ریاست مسؤلینو له اړوندو ادارو سره د قرغۍ ولسوالۍ د بیرو ځنګل د دوامداري اقتصادي ګټې اخیستنې په موخه تخنیکي ناسته او هررخیز بحث ترسره کړی. د ولایت مقام د خبرپاڼې له مخې په یادناسته کې د داسې روښانه او قانوني اقتصادي میکانیزم پر رامنځته کولو خبرې شوې چې له مخې د خصوصي سکتور په همکارۍ د بیرو ځنګل د یوې دوامداري اقتصادي پروژې په توګه مدیریت او پراختیا عمومي. د خبرپاڼې له مخې د دې پروژې موخه د سیمې اقتصادي وده، د پانګونې راجلبول، د کاري فرصتونو رامنځته کول او د طبیعي سرچینو دوامداره او مسؤلانه ګټه اخیستنه ده. په ورته وخت کې د لغمان ولایت مسؤلینو ټینګار کړی چې د اړوندو ادارو ترمنځ د همغږۍ، شفافیت او اغیزمن مدیریت لارې به د ولایت اقتصادي پروژې په دوامداره پرمختیایي فرصتونو بدلی شي، څو د خلکو هوساینه او د سیمې اقتصادي پیاوړتیا نوره هم وده وکړي. د امنیه قمندانۍ مرستیال د مهترلام ښار د دوهمې امنیتي حوزې د امنیتي وضعیت ارزونه ترسره کړه. د لغمان ولایت امنیه قمندانۍ امنیتي مرستیال قاری عبدالباسط صدیق الرحمن د مرکز مهترلام ښار د دوهمې امنیتي حوزې څخه لیدنه کړې او د سیمې د امنیتي وضعیت هررخیزه ارزونه ترسره کړې. د امنیه قمندانۍ د خبرپاڼې له مخې د د لیدنې پر مهال امنیتي مرستیال د امنیتي منصوبینو د دندو د ترسره کولو، امنیتي تدابیرو او د عامه نظم د ټینګښت وضعیت له نږدې څېړلی. په خبرپاڼه کې راغلي نوموړي امنیتي ځواکونو ته د لا زیاتې بیدارۍ، همغږۍ او ولس ته د غوره امنیتي خدمتونو د وړاندې کولو سپارښتنې کړي. قاری عبدالباسط صدیق الرحمن ټینګار کړی چې امنیه قمندانۍ د ولس د امنیت، ارامۍ او هوساینې د تامین لپاره شپه ورځ هلې ځلې روانې ساتلي او امنیتي ځواکونه باید په بشپړ چمتووالي سره خپلو مسؤلیتونو ته دوام ورکړي. لغمان کې د افغانستان د راډیو لوی ریاست لوري د زمري 40مې په مناسبت چمتو شوي بروشرونه وویشل شول. نورحال په راپور کې. دا د لغمان مرکز مهترلام ښار کې د افغانستان د راډیو عمومي ریاست له لوري د زمري 40مې په تړاو د هغو بروشرونو د ویش لړۍ ده چې د یادې نیټې په تړاو د لا ښه پوهاوي په موخه پیل شوې ده. د دې ښار اوسیدونکي وایي خوښ دي چې هیواد کې آزاد ژوند کوي. دوی زیاتوي د فتح ورځ باید په غوره مراسمو ونمانځل شي. ریاست 40مه هغه ورځ ده چې امریکایانو او ناټو ټول قواو ته هغه اسلامي امارت او سره له ولسه ټولو ماتې ورکړله. خلکو نه مې دا تمه توقع ده چې دا ورځ باید داسې ولمانځي چې نړیوالو ته یو پیغام غوندې پاتې شي چې موږ داسې یو باجرأته ملت یو چې داسې هغه ته ماتې ورکړله، زبرځواک ته ماتې ورکړله او خلکو ته یو پیغام شي چې نور د افغانستان سره نه څوک سر ووهي او نه دلته د راتګ جرأت وکړي. اصل 40مه د امارت اسلامي د ازادۍ ورځ ده او موږ ډېر په خوشحالۍ سره لمانځو. ټول ورته خوشحاله یو او انګریز هم مات کړی ده او د ده باندې فخر کوو چې زموږ امارت کامیاب شوی ده او د باندې فخر کوو او خدای دې موږ او تاسو ته همیشه اسلامي حکومت ولري او همیشه دې موږ له سره نه کموي. بل لور ته د دې ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي دغه ډول بروشرونه د مهمو ورځو په تړاو د ښه پوهاوي په موخه مهم ګڼي. 40 د اسد د امارت اسلامي د راتګ ورځ او د امریکا د ماتې ورځ او دغه پروژه چې لغمان ولایت کې توضیح شوې ده دا هم پوهیلو لپاره ډېر ګټور او مفید تمامېږي. د یادونې وړ ده چې د زمري 40مه هر کال د هیواد په 40 ولایتونو کې په ځانګړي مراسمو سره نمانځل کیږي.
لغمان کې د خپلواکۍ ورځې د خیر مانځنې په موخه بیلابیلو برخو کې چمتووالی روان دی. د لغمان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د زمري 24مه د هیواد د خپلواکۍ ورځې د رسېدو په مناسبت بیلابیلو برخو کې ښه چمتووالی روان دی او ټاکل شوی ده چې دغه تاریخي ورځ د ځانګړو مراسمو په لړ کې ونمانځل شي. مسؤلینو زیاته کړې چې د دې ورځې د ځانګړو مراسمو د ترسره کولو لپاره ټول اړین تدابیر نیول شوي او ټاکل شوي چې د زمري د 24مې د لمانځنې مراسم د علماء کرامو، قومي مخورو، امارتي مسؤلینو، استادانو، د پوهنتون زده کړیالانو، د ښوونځیو زده کوونکو، د دیني مدرسو طالب العلمانو او د ټولنې د بیلابیلو قشرونو په ګډون ترسره شي تر څو له دې مهمې تاریخي ورځې څخه په ښه توګه نمانځنه وشي. د مسؤلینو پر وینا خپلواکي اخیستل د افغان ملت له ارزښتمنو تاریخي لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي او د دې ورځې نمانځنه د هیواد د عزت، ازادۍ او ملي هویت د ساتنې څرګندونه کوي. دا ډول مراسمو جوړول د ملي روحیې او د ټولنیز یووالي پیاوړتیا او ځوان نسل ته د تاریخي ارزښتونو په لیږد کې مهم رول لري. ورته مهال د دې ولایت اوسیدونکو هم د مراسمو د خیر مانځنې په موخه له چمتووالي هرکلی کړی او د زمري 24مه د هیواد د تاریخ له تر ټولو ویاړلو او برخلیک ټاکونکو ورځو څخه ګڼي. ولسونه وایي خپلواکي د افغانستان د ملت د عزت، ازادۍ او سرلوړۍ نښه ده او د دې ورځې نمانځنه د ټولو هیوادوالو ګډ مسؤلیت دی. د خلکو په باور د داسې مناسبتونو په لړ کې د فرهنګي او ملي پروګرامونو جوړول کولی شي چې ځوان نسل د هیواد له تاریخ، هویت او ملي ارزښتونو سره لا ډیر بلد کړي او د خلکو ترمنځ د یووالي، همدردۍ او ملي مسؤلیت پالنې د پیاوړتیا زمینه برابر کړي. درنو او قدرمنو لیدونکو، د دې ساعت خبرونه ستاسو له ملتیا مننه کو. بریالي اوسئ.